دغه ورځ چې څلوېښتم د اسد ده، الله جل جلاله په دغه ورځ باندې هغه لوی طاغوت او هغه لوی سرکښه د دنیا کافران چې هغوی د موږ په ګران افغانستان باندې 21 کاله ناجائز اشغال او تجاوز کړی و. په دغه ورځ باندې الله جل جلاله د موږ دغه پاک اسلامي خاوره دوی د اشغال نه او د دوی د ناولي وجود نه پاک کړله. د مجاهدینو په سرخندنو، د فدایانو په شهادتونو او د مجاهد ولس په مقاومت او دغه دیندار مسلمان مجاهد ملت په وحدت باندې دوی په یووالي په برکت باندې الله جل جلاله لمونږ نه هغه ناولي هغه ناپاک فوجونه چې دلته به افغانان یو ساعت یو ورځ هم په آرام نه وي دوی له لاسه د شپې چاپې ړندې بمبارۍ او دارنګه باګرام پولي چرخۍ نور زندانونه هغه د مظلومو مسلمانانو نه ډکېدل او ټول ښځې او نر په غم او ویر باندې هغه اخته کول د دوی وظیفه او دنده وه. نو په دغه ورځ باندې الله جل جلاله د مونږ دغه غیور مجاهد ملت ته هغه د دغه لوی اشغال نه او دغه لوی عذاب نه الله جل جلاله مونږ ته نجات راکړ. دا د مونږ دپاره یو د شکر او د حمد ورځ ده. په دې ورځ باندې باید مونږ د الله حمد ووایو په ژبې سره، د الله حمد ووایو په زړه سره، د الله حمد او شکر ادا کو په ټولو اندامونو باندې. او مونږ باید د آینده لپاره د خپل ولسونه او د خپل د افغانستان د غیور مجاهد ملت هغه دوی ته دا ورپه یاد کو چې مونږ او تاسو دغه ورځ په ډېره غټه قربانۍ باندې لاسته راوړې ده او دغه استقلال هم په ډېرو قربانیو باندې ګټلی ده. د ساتنې دغې بریا د دوامداره کېدلو دپاره لکه څنګه چې دغه بریا په مقاومت او په قربانۍ او په جهاد باندې لاسته راوړی، دارنګه دوامداره کول او دغه فتح او بریا دایمي کول. دلته فتح ډېرې ګټل سوي دي خو داسې دایمي سوي نه دي، دوامداره سوي نه دي. نو دا بیا افغانان بیا یو بل ستونزې او یو بل انقلاب او یو بل اشغال سره مخ سوي دي. داسې الحمدلله دغه انقلاب د نورو انقلابونو سره متفاوت ده. لکه څنګه چې فتح راوستل سوله له فتح نفس الله جل جلاله د افغانانو باندې داسې یو حاکمیت راوسته، اسلامي نظام ور باندې راغی او داسې نظام راغی، داسې حاکمیت راغی چې هغوی له چا سره دښمنانه چلند ونه کاوه، هغوی له چا سره د خصم غونته چلند ونه کاوه، بلکې دغه د نظام مشرانو حتی هغو خلکو ته چې هغه له دوی سره مقابل په توپک باندې جنګېدل او دوی سره ډیر زیات ظلمونه کړي وو، هغو ټولو ته عفو وسوله. هغه ټول اوس دلته دغه یو نظام اسلامي نظام لاندې زندگی لري، په امن کې دي، د هغوی سر په امن کې ده، د هغوی مال په امن کې ده، د هغوی ناموس په امن کې ده، عقیده په امن کې ده، د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو. نو دا ځکه موږ دپاره یو ډیر لوی عظمت لري دغه ورځ او دغه بریا د موږ لپاره یو لوی شان لري. دې حمد او شکر دا په موږ باندې لازم او واجب ده چې موږ هغه پاشلی امت، هغه تیت پرک سوی قوم، هغه چې دښمنانو په یو نامه په بل نامه باندې موږ ویشلی وو، اوس هغه وخت موږ ته الله جل جلاله راکړه چې بیرته ټول د یو چتر لاندې، ټولم د یو بیرغ لاندې، ټولم د یو حاکمیت او د یو نظام لاندې، داسې حاکمیت او نظام چې هغه مشروع ده، عدالت پکې قایم ده، په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، په چا باندې ظلم نسته، په عدالت کې ټول یو شانته دي، قومي تعصب نشته پکې، په تنظیم او په حزب باندې پالنه پکې نشته، بلکې چې څوک هم افغانستان کې اوسیږي او د دغې خاورې لاندې زندگی کوي او د خاوره باندې څوک اوسیږي، د دې اسلامي بیرغ لاندې څوک زندگی کوي، هغه ټول دلته یو شانته دي او عدالت هغه ټولو ته په یو نظر باندې ګوري. نو دا ورځ ځکه د موږ دپاره ډېر لوی عظمت لري.